شمېر سیلانیان د بېلابېلو ولایتونو نه راځي، نه یوازې همدلته کابل نه، کندهار، هلمند، دېخوا ختیځ ولایتونه، نو دلته د یو تفریح لپاره راځي او تفریح کوي. نو مصطفی جان وایي چې زه یو څو خبرې لرم او د اوبو کې هم هلته ولاړ یم، زه به نږدې نه ورشم. مهرباني وکړه مصطفی جان. سلامونه، خیر خیر، ساده تکړه ټول ښه دي بیخي. ما د لګن خبره کوله. دغه بعضې خلک هغه کوي که نه لکه نورو ځایونو لکه بهر هېوادونو تصویرونه ښکاره کوي د اوبو د بحر که نه، نو موږ او تاسو هم دلته ګوره که غټ نه وي خو وړوکی بحر لرو د اوبو. وختي یو ویډیو ډکوله نو ما ملګري سره مشوره هغه وکړله چې زیاتره زموږ داسې هېوادوال به وایي چې بس تللی کوم اروپا ته دی، امریکا ته تللی ده، یا کوم اروپایي ملک ته، خو که چېرته مال راشي زموږ خپل ګران هېواد هغه وګوري، سیمې ښایسته ښایسته سیمې لرو، ځایونه لرو، نو له اروپا نه کم نه ده زموږ ځایونه. نو که چېرته هغه موږ ته خلک د هغه ځای عکسونه ښیي، موږ ورته خپل د هېواد د خپلو ځایونو ورته ښودلی شو، هغې نه هم کم نه دي. ډېره مننه، خیر. ماما دا ځینې خلک لکه خارج کې چې څوک دي که نه هغوی دغه د بحر غاړې ته ځي او ویډیوګانې یا تصویرونه ښایي، ته خپله څه فکر کوې دلته هماغسې اوبه ډېرې زیاتې دي؟ سلامونه دوستانو، د قرغې ډنډ چې دی اوبه یې ماشاءالله ښه زیاته دي او بحر ځان ته هغه لري، خو دا د وطن ښکلاګانې جلا خوند کوي. دا قرغې ډنډ دی ماشاءالله دې ساحو کې چې مونږ ولاړ یو دا د ډنډ غاړه دی، دلته اوبه کمې دي، دننه اوبه ښه پریمان زیات دي ماشاءالله، هغه د وطن ښکلاګانې ډېر جلا خوند کوي. ما خارج کې چې اوسېږي که دې نه تپوس وکړې د دغه وطن د آب و هوا او د منظرو ښایستو پسې زړونه یې ډېر تنګ شوي. وطن اوبه دي او دلته یو قرغې بند ته راغلي وو، څومره خوشحاله چې د وطن دغه آب و هوا او خپله دغه اوبو نه څومره خوند اخلي؟ ډېر زیات. بریاله ته وغږېږه. والله دې قرغې خواته چکر باندې راوتي یاست، ماشاءالله ډېره ښه هوا ده، ښه بحر ده، شنې اوبه دي او ډېر خوندور ځای ده. ساعت هم تېر شو، تللي وو قرغې پغمان ته پغمان ته چکر ووهه. لاندې ویډیو نه خوند اخیستی وي، نو زه او وسیم او ملګري بس ځو. تمه ده چې
راتلونکي خپرونې هم راسره وګورم دغسې بل ملګری هم راغی. سلامونه. وعلیکم سلام. نو لیدونکو نه به اجازه واخلو حامد جانه، بیا به بلې خپرونه کې بس دغسې یو بل ځای منظره به لیدونکو ته وړاندې کړو. څنګه بس ښه خبره ده دوستانو، تاسو نه اجازه غواړو، الله هم سپارو بیا بله خپرونه. الله مو